درنو زده کوونکو السلام علیکم. ډیر زیات خوشحاله یم چې بیا هم د تورو په ترانو کې دویمې ترانې ته راغلي یو. تاسو پوهیږئ چې د الفبا تورو یا حرفونو دویم توری هم ب ده، لکه موږ تاسو چې په بسم الله کې پیل په ب کوو. راځو او تاسو سره د ب ترانه شریکو. د ب ترانه د باران په نوم لیکل شوې. ب باران. ژمی تیر شو یخ ورکیږي، بیا میده باران وریږي. بلبلان وینم هر خوا کې، په باغونو په بیدیا کې. بابا تللی دی باغچې ته، زه ډوډۍ وروړم غرمې ته. د بیبي په خوله کومه، د بابا لاس ښکلومه. بورا ګرځي په باغچو کې، کب مستی کوي اوبو کې. زده کوم د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري. درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د ب د ترانې بنسټي کلمو ته. تر ټولو لومړۍ کلمه د باران ده. باران هغه کلمه ده چې ب توری په سر کې راغلی. دویمه کلمه هم بلبلان ده. تاسو پوهیږئ هغه مرغان چې پر ګلونو ګرځي او له ګلونو سره مینه لري. د بلبلان هم په سر او هم په منځ کې ب کلمه راغلی. او کب یا ماهی هغه کلمه ده چې ب توری په اخر کې راغلی. او اوس هم راځو د ب د ترانې هغو کلمو ته چې ممکن تاسو ته یې معنا او شرح یو څه ګرانه وي. لومړۍ کلمه بیدیا ده چې صحرا او دښته ویل کیږي. کب ماهی دی. ماهی ته په پښتو کې کب وایي. سبق پوهیږئ چې لیک لوست زده کړې او درس ته وایي. شیرو پیل، بورا شاپرک یا هغه الوتونکی چې پر ګلونو ګرځي. مستی هم شوخي او سافري ته وایي. او اوس هم ستاسې د کورنۍ دندې او مسؤلیتو وار رسېدلی. بیا به هم درې داسې کلمې پیدا کوئ چې په سر کې د ب توری راغلی، د دریو په منځ کې او د دریو هم په پای کې د ب توری راغلی، لکه کب کې مو چې د ب بڼه ولیده.